ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د درې مورچل سریال اداکار باران په اړه لنډ ښایسته او جالبه معلومات درکړم. ملګرو دوستانو، د باران به درته هغه ډرامه درښایم کومه ډرامه چې د تابوت جوړونکي ډلګۍ مشر جلیل سره راغلې ده. دویمه به درته هغه ډرامه درښایم کومه ډرامه چې د اتلان سریال اداکار چالاک حیدر سره راغلې ده. او ملګرو دریمه ډرامه به درته هغه درښایم کومه ډرامه کې چې د لیلا سره رول لوبولی دی. ملګرو دوستانو، د باران مکمل 9 سریالونه دي او په ټولو 9 سریالونو کې یو سریال د جلیل اسکین سره، بل د لیلا سره او بل د چالاک حیدر سره. د دغه اداکارانو سره پکې رول لوبولی دی. نو ملګرو د ټولو 9 سریالونو نومونه به درکوم، خو د دې نه مخکې ماته ملګرو کمنټس کړي وو. تاسو را سره کمنټس کتلی شئ په سکرین باندې چې د ملګري لیکلي چې موږ ته د درې مورچل سریال اداکار باران په اړه معلومات راکا. داسې د بل ملګري هم کمنټس کړی دی د اتلان سریال یا د سبوزوک د کس شی نوم یې لیکلی دی. ملګرو نو تاسو ماته په کمنټس کې ووایئ چې دا کوم اداکار یادوي چې راتلونکي ویډیو درته پې جوړه کړم. او داسې د بل کس کمنټ کړی دی د تندر سریال کوم ترخاګر دی او د هغه په اړه معلومات ترلاسه کول غواړي. نو ګرانو ملګرو، نومونه راته لږ صفا لیکئ په کمنټس کې. راتلونکي ویډیو به زه ستاسو په کمنټس باندې دغسې جوړوم. نو راځئ اوس را سره د ټولو ملګرو کمنټونه وګورئ او د هغې نه بعد ویډیو سټارټ کوو. نو ملګرو دوستانو، څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې کمنټس ښکاري، نو ټولو ملګرو داسې خوندور کمنټونه کړي. د ډیرو اداکارانو معلومات یې غوښتي دي، خو ماته باران راوچت کړو. راتلونکي ویډیو درته په چا باندې جوړه کړم، نو تاسو ماته کمنټس وکړئ چې راتلونکي ویډیو کې ستاسو کمنټ هم منشن کړم. نو راځئ ملګرو شروع کوو ویډیو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ سمی سکیل HUB دا زموږ د یوټیوب چینل دی، دا سره لازم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت ملاویږي. نو راځئ شروع کوو ویډیو. ملګرو دوستانو، تر ټولو مخکې به درته ووایم چې د باران خپل اصلي نوم افق شین دی. په 28 تاریخ د اپریل میاشت 1980 کې د ترکیې په استنبول خوره کې پیدا شوی دی چې په 2026 سال کې عمر 46 سال دی. ملګرو دوستانو، افق شین یعنی باران اوس مهال هم په ترکیه کې پاتې کیږي. او که پیښې ته راشو نو ملګرو دا د ټي وي چینل دغسې فلم او په ډرامه باندې اوس مهال هم کار کوي او کار یې شروع کړی هم دی. د ټولې 9 سریالونه راغلي دي چې د هر سریال انځور به زه تاسو ته درکوم چې د ټولو مشهوره ډرامې چایلډ بی ګریډ دو. ملګرو د دې نه بغیر نورې ډرامې هم مشهورې دي، خو تاسو ماته ووایئ چې تاسو د درې مورچل ډرامه په کوم هیواد کې او له کوم ځای څخه کتلې ده. ماته لازم په کمنټ کې ووایئ چې ماته پته ولګي چې تا ویډیو تر دغه ځای پورې وکتله او تا درې مورچل ډرامه په دغه هیواد کې کتلې ده. ملګرو راځئ اوس یې درته د ډرامو نومونه درکوم، نو هغه را سره هم په سکرین وګورئ. ملګرو پیلنی سریال یې دغه دی. په دغه سریال کې ورسره چې د مشهورو اداکارانو څخه دی دغه اداکار کار کړی دی. دا د کوم سریال اداکار دی نو په کمنټس کې ماته نوم ولیکئ دغه سریال. ملګرو په دویم نمبر دغه سریال دی. په دغه سریال کې چې ورسره کار کړی دی نو هغه یو بی کتاب دی چې د شاهین سریال اداکار دی. او دویم چې چا ورسره کار کړی دی چې تاسو ډیر ښه پیژنئ، د اتلان سریال اداکار چالاک حیدر دی. نو د ورسره هم په دغه سریال کې کار کړی دی. ملګرو په دریم نمبر دغه سریال دی. په دغه سریال کې ورسره دغه کس کار کړی چې تاسو به ډیر ښه پیژنئ، د تیمور په نوم باندې. په اتلان سریال کې هم رول لوبولی دی د ترهګرو په نوم باندې. ملګرو دغه څلورم نمبر سریال دی. په دغه سریال کې ورسره اصلحان ګونر چې تاسو به ډیره ښه پیژنئ، د درې مورچل سریال یو مشهوره اداکاره ده چې ما په ویډیو جوړه کړې ده. په ټولو 13 سریالونو کې کار کړی دی. که تاسو هغه ویډیو نه وي کتلی نو زموږ په یوټیوب چینل باندې یې کتلی شئ. ملګرو راځئ دغه را سره وګورئ. دا 5م نمبر سریال دی، دا 6م نمبر دی او دغه سریال 9م نمبر دی. ملګرو دا 8م نمبر دی او دا سریال 9م نمبر دی. نو ملګرو دوستانو، ما تاسو ته د باران د ټول 9 سریالونو معلومات درکړل. په کوم سریال کې ورسره کوم اداکار کار کړی دی دا یې نومونه مې درته هم درکړل. نو ملګرو په کمنټ کې راته ووایئ ویډیو څنګه وه او راتلونکي ویډیو درته په کوم اداکار یا اداکارې جوړه کړم. نو لازم یو خوندور کمنټس وکړئ چې په راتلونکي ویډیو کې زه ستاسو کمنټس هم منشن کړم او ستاسو په کمنټ باندې ویډیو جوړه کړم. نو لازم یو کمنټ وکړئ. خو د هغې نه مخکې یوه غوښتنه هم لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ دوستانو سمی سکیل HUB
دا زموږ د یوټیوب چینل دی، دا سره لازم سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت درځي. نو راځئ اوس را سره د باران د 2025م کال نوي انځورونه وګورئ، ځکه چې 2026م کال دی نو د دغه کال انځورونه یې نه دي اپلوډ کړي، نو په دغه خاطر زه تاسو سره د 2025م کال نوي انځورونه یې شیر کوم، نو هغه را سره لازم وګورئ.